الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان وعزيزانو الله رب العزت فكل کائنات باندې تصرفات دي الله رب العزت کل کائنات تخلیق کړی دی او الله رب العزت جهانونه پیدا کړی دي کله ستورو جهان دی کله ستورو نظام دی کله غرقې د نور دی د سپوږمۍ دی کسمکی دی کاسمانونه دی الله رب العزت د دې ټول سيزونو تخلیق کړی او بیا د ټول سيزونو کې د ټولو نه اعلی او اشرف د ټولو نه قدردان د ټولو نه قیمتي اساسه چې الله پیدا کړی دی انسان پیدا کړی دی او دغه انسان ته الله رب العزت د ټولو نه عظیم دولت د ټولو نه اوچت دولت هغه ایمان ورکړی اوس چې په دې ایمان لپاره انسان مهنت کوي او د دې لپاره تک ودوړ کوي او د دې لپاره په خپل ایمان هغه احکام په خپل ځان کې راولي ایمان انسان کې راځي چې درو اطاعت کوي او کچری انسان وای چې زه ایماندار یم زه مسلمان یم د رب حکم نه مانی زکات وخت راشي پای کې هلي باندې کوي زه صاحب نصاب نه یم زه غریب یم زه قرضدار یم دا هلي باندې کوي نو دې ایماندار نشي کېږي مستم راشي یره چې کپړې مې پلي دي مستقل ایمان تقاضا سوی ای مؤمن با الله رب العزت حکم مانی چې څه حکم راځي چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح دیو بیا دې ته نه ګوري چې بعد دې باران دې معمولی باران یو څو ساعت کې وشي یو څو لکه یو څو ورځې دونو روستور خلکو زونه پرې خو یره چې دود دې مبتلا راځي او خدا خو ډېر زیات ګران کار دی تاسو ته لاره نه ډېر کسان ملي دي ټیک ته بشرات دي بیماران دي او پکې او مستثنا دي او ودا کوم وړه لکه دي چې د ټول شپه موبایل ته پراته گیمونه کوي بدونه ګوري او هغه خلک چې کله الله رب العزت ته یاره نه کوي یا ساتي وریا پیګه د شپې په باندې په 2 بجې زړه راغلی جټکای ورکړې چې ویښ شي ګورې اډېر قومونو باندې داسې زلزلې طوفانونه آفتونه راغلي چې هغه وضو کړي ډېر قومونو باندې داسې آفتونه راغلي دي چې 10 بجې ټیپ دی چې د 10 بجې چای سکي بسکټ نه چاک وې ټاک واسه نو الته کې پورې باندې قهر راځي چې چا غیر د ماحول ته سوچو چې د الله رب العزت نافرمانی څونه ډېری شي ظلم څونه عام شوی دی سرکشي څونه عام شوی ده بېایمانی څونه عام شوی ده فراډ څونه عام شوی دی هیڅوک دا سوچ نه کوي چې یاره زما ځان سم هر سړی وایي زه ټیک یم بل غلط هر سړی دا کوي که امیر دی که غریب دی که فقیر دی که مسکین دی که حکمران دی که عوام دی که هر څوک دی ټول وایي زه ټیک یو بل سړی غلط هر یو سړی وایي ما ته اویرنس شته دلته نشته هر یو سړی وایي زه ایجوکیټډ یم دا خلک چې دا جاهلان دي دا به ټیک کړل خو ځان پورې څوک ټیک کوي نه او نظام پورې داسې ټیک کېږي نه تر څو پورې په دې انسانانو کې منل نه راغلی
په ټولو خلکو کې چې غلطي منل راغل دا د ټولو د اعلی صفت دی، د مؤمن صفت دا دی چې دې کله غلطي وکړي دی په خپله غلطي باندې توبه ویل کېږي څه توبه ویل کېږي دی تا نه ګناه وشوه په هغې ګناه باندې ته نادمې خبرې چې دا رانه کوم کار شوی د زړه نه پې نادمې هغه افسوس او هغه حسرت ستا په زړه کې پروت دی همدغې افسوس او حسرت د وجې تا خدای پاک ورې بخښي او که ته په خوله باندې صرف وایي توبه 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 دا صرف توبه نه دی دا توبې پسې ټوکه او خندا ده نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الله رب العزت ذات پسې خندا کوي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې انسان الله رب العزت دنیا ته رالیږلی دی او الله رب العزت دې انسان ته ژوند ورکړو ډېر لږ یې ورکړی ډېر محدود یې ورته ورکړی ډېرو مشرانو پکې زه دا تپوس وکړم تا څومره کاله وخت تېر کړی هر یو سړی وایي یاره چې بس یو شپېته کاله شپېته کاله به داسې بیان کړي لکه شپېته سیکنډ لکه یو منټ وړوکوالی به هر څوک یادوي ځواني به هر څوک یادوي هغه کوم د صحت وخت و هغه ټول به خلک یادوي چې یاره ډېر ښایسته وخت د سکول وخت به هر څوک یادوي یاره چې ډېر د صداقت وخت روپۍ به وال که میلاو به شوه که میلاو به نه شوه که میلاو به شوه داسې شو چې دنیا ټولې خوشحالۍ راته میلاو وایي که نه وایي ډېر خلک دا د دنیا د انسان لږ وخت دی چې ته د وړوکوالي وخت پسې څنګه حسرت کې افسوس کې هم په هغه جهت کې هم دې وخت پسې خبرې کوي چې کاش زه دلته کې په دنیا کې مې دا بغیر ذکر نه وخت نه وی تېر کړی بغیر د تلاوت نه مې وخت نه وی تېر کړی بغیر د الله رب العزت د نافرمانۍ نه مې وخت نه وی تېر کړی زه کله ناکله زه په دې ملګرو ورګرو سره صحیح ورته ګپه شپه مې لګولو زه په دې مصلی منبر محراب باندې کېناستم ما وایي زه دا خلک دې اوس کې کمی کوته یې کوي زه الله بې ووایي چې کله دې کاروباري دې د خلکو نه خبر شم ما ته ومې ووایي وایي د دې خلکو خدای بخښنه نه کوي وجه دا ده هر یو انسان دی وایي زما د جیب ډک شي خو د بل د میړه غرقه شي هر یو انسان وایي چې زه د ښې ډېرې پیسې وګټم خیر دی که زه د صحت سره لوبې کوم خیر دی که د ژوند سره زه لوبې کوم خیر دی که دی پې تباهي خیر دی که دی پې رنځورېږي خیر دی که زما رشته ختمېږي پروا نشته هل من مزید د جهنم کدې زموږ د خېټو نه جوړې دي چې بس راچوه دا نه مړېږي او که د صدقې او د خیرات او د زکات ورځې راشي د ټولو نه زیات هغه خلک ما ته راځي چې کوم مالدار یې داسې کړسته چې زه خو په ما خو څه کال پورې قرضه ده نو په ما زکات کېږي زه ورته وایم زکات قرضه ده ویله چې بس یو 10 لکه وایي ما یې ښه ته د کروړونو اربونو مالک یې ته په 10 لکه روپو پسې ورته په قرضې باندې ته د زکات نه ځان بچ او ما ته خو اوس هم په دې کلونه کې په دې ضعیف چارچاپېره کسانو کې داسې کسان معلوم دي چې هغوی ته پته ده چې ونیمو تولو سرو باندې زکات دی نو شی د ونیمو تولو نه یې وو تولو ته کړی سیوا کوو یې نه وایي سیوا کوو نو بیا کې زکات راځي دا به ورکړو یاد ساتئ چې څنګه الله رب العزت د باندې مونځ فرض کړی دی داسې د باندې زکات فرض کړی که ته د زکات د فرضیت نه ځان اخوا دېخوا اړې خو یاد ساته الله رب العزت ته پر هېڅ کله نه اخري باندې الله رب العزت سره ته کې کوه څومره طاقت ته کې دی کوه او که هغه پکړ راوړي ولئ ډېرې چغې به وایي ګورې بیا به ګورې خلاصې نه شي دا هیلې دا بانې دا الله سره ګورې نه چلېږي هغه علام الغیوب دی که ته په مونځ کې بانې کې که ته په زکات کې بانې کې که ته په روژه کې بانې کې که په صدقه خیرات په هر څه کې بانې کې کوه که نه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ستا په زړه کې چې کوم پټ خیانت پروت دی هغې نه الله خبردار د معمولي حیثیت چې هغه حیثیت الله رب العزت دې دنیا ته هم نه دی ورکړی د ماشي د وزر مطابق حیثیت یې ورته هم نه دی ورکړی دا معمولي دنیا د وجې ته معمولي رور سره جګړې کې اولاد سره پې جګړې کې رشته دار سره پې جګړې کې کلي مالک کې پې جګړې کې ته ما ته دا ووایې ته مسلمان داسې شوي اغیار به څه وایي اغیار وایي موږ سره دولت شته دولت اغیار سره شته خو دولت دپاره هغوی جنګېږي نه ایمان به سره شته اخلاق به سره شته معاملات کوي په هغه طریقه باندې معاملات کوي چې کوم معاملات ما تا ته دیني وایي هغوی خپل کړي دي نه خپلې هغوی کې صرف د کلمې کوي لکه کلمه یې وویلې والله چې دا مې یاد ساتئ چې به تاسو نه مخکې جنت ته دوستانو عزیزانو دا
فراډ او دا ټکی چې دی کنه دا فراډ او ټکی دا ډوبې په خوا به صحیح ورته شیطانانو کول خلکو له به دوکې ورکول اوس هغه شیطانانو کوم روپ چې دی هغه روپ د انسانانو ته منتقل کینی په آسان الفاظ کې چې چا په صفت راځي نه چا دا وکړو دی بازار ته لاړ شي مثال درکو دا کیلو ولا نه کیلو ولا نه چې اوس کې په درځل فصل نه وي چې ته ولا پاته نږدې ورشي کنه چې راکه سره دا ځل سره په دې ته وایي چې ما په تا نه یاد بیکار ولته ما خدای دا ګڼ کبي شو کنه دا فراد شو کنه شو دیو مسلمان ته تکلیف ورکې چې هغه بس روډ کراس په دې طرف تر دیو مسلمان له تکلیف ورکې داسې د تکلیف کارونه کې هغه لار باندې وي دا لار کې کته کلستلی مسلمان دې بلار روان دي کانه له وته کې حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د مسلمان د بارا د ټولو نه اعلی درجه وي کې صدا چې لارې نه غنی روانه کاڼي روانه دا خبره ما تا کور کې ګاډي لاګو خټه دا بسره پوریزو ټول روډونه ګندا شي ګندا بس ما کور دې صفادي نو خلک په بیړه باندې چپ شي کبوډا بګی راوځي کی کما شو بګی راوځي کی هغه ځل تر جمعه باندې او کسر روان خپل ما سره یو ځای روان زور بس شاته روان او چې کتل مې په خټو کې خو د ټولې کمپنۍ په دې چې واپس لاړم د دې جمعه مسلم شو دا د جمعه مسلم شو دا مسلمانی دوستان او عزیزانو عرض می دا کولو مسلمان دا لفظ په خپل باندې ول ډیر آسان ایمان لفظ په خپل باندې ول ډیر آسان کلمه ول ډیر آسان دي عمل کول ضروری نن مسلمان وال څه د لاس خوري راځي کټه کول څه د لاس خوري چې سب خپل وایو هغه په عمل کې نشي انسان په مسلمان کې نشته رحم په مسلمان کې نشته برابری په مسلمان کې نشته عدل په مسلمان کې نشته مسلمان په هر څه د لاس نشي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی بین قریب زموږ امت په یو داسې دور راشي چې د دغه او بینا په دغه پورې محدود وي نن سبا چې تاسو یو دوست سره ملګری سره چا ډېر کینی ډېر خپل خسته نصیحتونه بدل کړي ډېر واز بدل کړي ته وایي چې دا علامه الدهر والقهر والغضب دی بس دا دی او دا دی سم شی دی او چې عمل ته وګوري کنه شیطان له به شروع ورشي دوستانو عزیزانو ورځ مې دا کولو چې ما دا د دنیا د پاره د خپل هوس د پاره د خپل شهوات د پاره د خپل خوشحالۍ د پاره ډېر دولت خرج کوم چې کله د رمضان المبارک ورځ شپې راشي صدقې خیرات ورځ شپې راشي د زکات ورکول ورځ شپې راشي هر سړی دومره ځان غریب کی ته وایي چې بس یو لس روپۍ را سره بجې کې نشته کېږي چې خیراتي ولا ورکړه دې آدم ورې ځان سره ورته سړی دی الله رب العزت حکمونو سره ټال مټول مه کوئ بني اسرائیل ته چې کله الله رب العزت حکم وکړو دوی نه هغه مړی چې شو پر ګټي چې هغه پلار وجلې الله ورته صرف سمپل وی چې الله حلاله کړي دې ته مجرم معلومه چې جرم چا کړی دی یو ته اسرا کسبینا خړه کتورا وګدا کلنډا بارمای کسنګا ټوټل چې سورته بوزونه به کول خدای وته دور ورو حکم ګرانو بیا وته الله رب العزت دور حکم ګران کو ورته قیمت به دای چې دا غي چې کوم سرمنی هغه به سرور ډګه مالک ته دا قیمت دین اسلام ډیر آسان دی او الله رب العزت ته ډیر آسان ډالې کړی دی ما تا په کې داسې تعویلات داسې چې روباسو چې یا الان والعیاذ بالله والرب یقینو چې انسان ته بشر موشي چې یاد د دین اسلام په دې ټوکا کې پراته دوستانو عزیزانو نن ځان سره په دې مجلس کې دا عزم وکړي دا عهد وکړي دا اراده وکړي پروردګار مبارک ورځ شپې را رواني رمضان المبارک ورځ شپې را روانه شعبان مبارک میاشت را باندې را روانه د فضیلت والا میاشت را باندې را روانه ده پروردګار په دې غون کال کې بچ سوره خطاې کړې دي سوره ګناهونه کړې دي سوره میل میلام او ملاوټي کړې دي سوره دوکي کړې دي سوره فراډ کړې دي او سوره ګټ کپي مکړې یا الله توبه مې بیا باندې چې توبه مو واسله انسان چې کلام خپل کار خپل ګناه نادمي الله رب العزت د دعا قبول مدد توبه قبول الله رب العزت تاسو له دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله